السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي د شهباز شریف صاحب د حکومت دپاره ډېره بد خبرونه دي او یقینا دا بد خبرونه مسلسل په دې کې اضافه کیږي او لګیا ده که یو طرف ته موږ د مذاکراتو عمل ته وګورو د هغې په حوالې سره هم ډېر څه په منظریام باندې راغل دي که سیستم ته وګورو د سیستم سره وخت ډېر زیات کم دی او د پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمن عمران خان صاحب سره وخت چې دی دا ډېر زیات دی او که شروع کې مونږ لیدلی وو چې څرنګه دا نظام او سیستم به ډیلی ټیکټکس د عمران خان صاحب په حوالې سره استعمالولو اوس د عمران خان صاحب هم دا حق جوړیږي چې هغه ډیلی ټیکټکس استعمال کړي او دا مذاکرات چې کوم دی دا د شلم جنورۍ پورې مخکې بوځي او یقینا د شلمې فروری نه بعد چې کله ډونالډ ټرمپ صاحب حلف واخلي نو د هغې نه بعد به اصل چې کومه لوبه ده دا به شروع شي د نیندوانه سیډون طرف نه به بهترین یو لوبه چې کومه ده دا به شروع شي یقینا دا وخت دا د عمران خان صاحب حق جوړیږي که د ډونالډ ټرمپ صاحب خبره وکړو نو هغې یو کس چې د هغې نوم دی ریچارډ ګرینیل هغه دا وخت په پاکستان کې ډېر زیاته مشهور شوی دی هغه ډونالډ ټرمپ صاحب خپل یو سپیشل انووی سپیشل میشن دپاره یعنی هغې ته علاج چې کومه خصوصي وي هغه دیو خپل نامزد کړی دی او پوره دنیا کې چې په کوم ځای کې ټمپریچر زیاتیږي نو هلته به دوی د ډونالډ ټرمپ صاحب په بحاف باندې ځي او هلته به د هغه خپل میشن کې چې دی کار کوي خو انټرسټینګ خبره صرف دغه نه ده چې دی به دغه سپیشل کار کوي بلکې د خپلې عهدې نه مخکې د یو څو ټویټس کړي وو او دا ټویټس د عمران خان صاحب په حق کې کړي وو د هغې نه بعد موږ ولیدل چې دې حکومت د مچو هغه کومه مچۍ چې هغه کوم ځای کې یو ځای کې راغونډې شي او د هغې کومه چته وي هغې ته چې کله د حکومت لاس ور واچوم د هغې نه بعد دی په دې پورې ونښته او ویل چې اوس خو زه تاسو نه پرېږدم او چې تر کومې پورې تاسو ما کور ته نه یې رسول د هغې پورې ممکنه ده چې زه تاسو وسه پرېږدم د غریبانان ته دوی خو هېڅ هم نشي کولی خصوصا که موږ د مین سټریم میډیا خبره وکړو نو دوی د اشارې نه بغیر هېڅ هم نشي کولی دوی ته د یو طرف نه اشاره راځي د هغې نه بعد چې کوم دی په هغې باندې دوی عمل کوي نو که دا جیو نیوز دی که دا بل هر یو چینل چې کوم دی د اشارې نه بغیر دوی څه نشي کولی او د هغې نه بعد بیا د همجنس پرست ښکاره کول یا ظاهر کول یا په ده باندې دا الزام لګول یقینا دا د یو ډېر خطرناک کار کړی دی دا وخت که موږ صورتحال وګورو صورتحال ډېر زیات سیریس شو دي او دا وخت د حکومت لپاره حالات ډېر زیات خراب شو دي او د هغې وجه دا ده چې په رژیم چینج اپریشن کې څومره کسان شامل دي یقینا د هغې به احتساب کیږي او صرف دغه نه بلکې په دې کې د یو اس ایمبیسي چې کومه ده دا هم پکې راګیره شو ده او څرنګه پکې د هغې چې کومه انتظامیه ده هغه راګیر شو ده په دې به در سره هم خبره کومه ځکه چې کله احتساب شروع شو تاسو وایئ نه چې په دې کې به ډېر لوی خلک چې کومه دی دا به درې کړی شي او هغې به د خپلې عهدو نه ختم کړی شي او د هغې به د کوره پورې شاید چې دوی پرې نه دي په دوی پسې به دوی د کوره پورې ځي او د هغې پورې به دوی نه پرېږدي یعنی ډېر زیات دغو دپاره هم حالات خراب دی خو بل طرف ته که موږ وګورو د بایډن چې څومره بقایجات دي په پاکستان کې یقینا د هغې لپاره حالات هم ډېر زیات مشکله شوي دي او دوی به هم په پاکستان کې مزید پرې نه دي چې په پاکستان کې دوی ژوند وکړي شهباز شریف صاحب د احسان اقبال سره چې ریچارډ ګرینیل کومه کار کړی دی یقینا دا ډېر زیات انټرسټینګ دی دا به زه ستاسو مخې ته ږدم او په دې باندې به لازمي خبره کوم خو د دې نه مخکې درته دا وایم چې شیر افضل مروت صاحب دی هغوی د عمران خان صاحب په حوالې سره د یو خدشات اظهار کړی دی او یقینا دا موږ هم د ډېرو ځایونو نه د کنفرم کولو کوشش کړی دی نو دغه ډیټیل به زه هم ستاسو مخې ته ږدم دا وخت که وګورو انټرنیشنلي په پاکستان باندې ډېر زیات پریشر دی چې عمران خان صاحب دې رها کړی شي که اول موږ وګورو د برطانیا په هاوس اف لارډ کې چې کومه یو ایونټ وشو د هغې نه بعد بیا موږ ولده چې د برطانیا څومره پارلیمنټیرین وو هغوی بیا وزیر خارجه ته یو خط ولیکه د هغې په جواب کې چې هغې څرنګه کلیر کټ میسج ورکړه هغه هم ستاسو زموږ مخې ته بیا د یو ان کومه ورکینګ ګروپ چې دی هغوی په عمران خان صاحب باندې خبره وکړه بیا یورپین پارلیمنټ کې دننه په دې باندې خبره وشوه د هغې نه بعد بیا په یو کې یعنې د برطانیا په پارلیمنټ کې یو ځل بیا د عمران خان صاحب په حق کې تقاریر وشو کنیډین پارلیمنٹ کې موږ خبره وکړو هلته په دې باندې خبره شو ده یو اس کې په دې باندې خبره شو ده او تر دې کې په یو اس کې چې د ټول زیات چې کومه زموږ سره هلته نمایندګان دي نو هغې بایډن باندې یو پریشر اچولی بایډن ایډمنسټریشن ته هغوی خطونه لیږلي وو چې د عمران خان صاحب د ازادۍ په حوالې سره نو په هغې باندې ډېر زیات پریشر و یقینا په دې اخري کې چې کله د بایډن د انتظامیه ځي نو دوی په پاکستان د بلسټیک میزایل چې کومه دی په هغوی باندې هم
دیو پابندي ولګوله. میتیو میلر چې کومه ده د پاکستان نه د تلو کې هغوی هم دا ویل دي چې په 8 فروری کې په پاکستان کې کومه بې ضابطګیانې شوي دي یقینا د دې جواب به پاکستان په هر حالات باندې ورکوي او د پاکستان نه به د دې باضابطګیانو په حوالې سره په هر حالات کې چې کومه ده تپوس کیږي چې تاسو دومره زیاتې بې ضابطګیانې چې کومه دي دا په الیکشن کې ولې کړلي. اصل گیم به هله شروع کیږي چې کله ډونالډ ټرمپ صاحب حلف والي د هغې نه بعد به دا هر څه چې کومه ده دا بدل شي او ډایرکشن یې به بل طرف ته لاړ شي. که موږ د امریکې خبره وکړو نو یقینا دا موږ اګنور کولی نه شو ځکه زموږ وزیر اعظم خو الریډي دا خبره کړله بغیر کې ناټ بي چوزره یعنې موږ سوالګري خو په خپله خپل مقدر نه شو جوړولی خپله فیوچر نه شو جوړولی. دارنګې که موږ د خواجه آصف صاحب سټیټمنټ ته وګورو نو هغې هم ویل دي چې زموږ معاشي نظام چې کومه دی دا د امریکې نه بغیر نه چلیږي ځکه چې د کوم ځای نه موږ پیسې اخلو هغه ادارو ته د امریکې اپروول چې کومه دی دا ډېر زیات ضروري وي چې تر څو پورې د امریکې اپروول هغې ته نه وي میلاو شوی تر هغې پورې موږ ته پیسې نه میلاویږي. که دې سره سره موږ وګورو سیسټم ته دا پته هم ده چې اصل ګیم به هله شروع کیږي چې کله ډونالډ ټرمپ صاحب حلف والي خو هغې دغه یاري د وجې نه چې کومه دی دا هر څه مخکې شروع کړلي او په هغې او ډېر په جلتۍ کې دا هر څه کوي روان دي. ریچارډ ګرینل چې کومه دی دا د دیو په مرۍ پسې نښتی دی او بالکل کلک په دیو پسې نښتی دی او دیو نه پرېږدي او هغه به دیو حاله په هغه ورځ پرېږدي چې کله دا ټوټل خلک چې کومه په دې هر څه کې انوالو دي چې دا کور ته ورسوي د هغې نه بعد به دی هر څه چې کومه دی دی پرېږدي. احسن اقبال صاحب که موږ خبره وکړو هغې یو ټویټ کړی دا یو ټویټ خو ده ډېر زیاته چې کومه دی دا وخت ډېره یو مسله جوړه کړله خو هغه عام طور باندې نور داسې ټویټس هم کړي د ډونالډ ټرمپ صاحب په حوالې سره هغې به ویلي چې په امریکا کې څرنګه حشر د ډونالډ ټرمپ شوی دی دارنګې حشر به په پاکستان کې د عمران خان صاحب کېږي څرنګه چې د هغه ځای نه بار هغه ایستلی شوی دارنګې به عمران خان صاحب هم د پاکستان نه موږ وباسو. خو هغې د واشنګټن پوسټ یو پوسټ شیر کړی و او په هغې کې دا لیکلي چې ټرمپ ډیپیټ ایز ا بلو فار د ورلډ ایز ا ډیمی ګاډز اینډ ډیکټیټر یعنې دنیا د امیرانو ته دا یو واضح میسج چې کومه دی دا ورسېد چې ډونالډ ټرمپ صاحب یو امیر چې کومه دی یو بادشاه چې کومه دی یو ډیکټیټر چې کومه دی هغه وویلو. نو د دغې لاندې هغوی دغه ټویټس شیر کړی هم و د دغې لاندې هغه څه لیکلي وي هیو ون ان پاکستان ټو هغه ویل چې دارنګې یو کس موږ په پاکستان کې هم شته دی او وی ویل شو وی آوټ ویری سون انشاءالله او دا به ډېر زر موږ د خپل ملک نه بهر راوغورځو یعنې د پاکستان د پارلیمنټ نه به راوغورځو لکه څنګه چې ډونالډ ټرمپ صاحب د دغه پارلیمنټ نه بهر کړی شو. نو یقینا د خو دا ټویټ وکړو دا یو سیاسي کس و د حق هم جوړېده د چا ته خپله رایه رسوله د رایې ورسېده خو په دې کې د ټول نه مین گیم په هغه ټیم کې شروع شو چې کله د اسلام آباد کې د یو اس ایمبیسي ده هغوی دا ټویټ چې کومه دا ریټویټ کړو. نو په دې کې سوال دا پیدا کېږي چې آیا د ایمبیسي په سیاسي کارونو کې څه کار دی؟ د ایمبیسي کار خو د ریاست سره وي او دا خو ریاستي معامله نه وه بلکې دا خو یو سیاسي معامله وه. نو په دې کې د ایمبیسي څه کار و؟ نو په دې کې اصل مسله چې کومه ده دا جوړه شو چې کله د اسلام آباد ایمبیسي دغه ټویټ ریټویټ کړو او په دې کې بیا یو کس داسې کار کړی دی چې هغه ریچارډ ګرینیل چې کومه دی هغه ټیک کړی دی او هغه ته ویل دي چې دا احسن اقبال صاحب چې دا کومه ټویټ کړل د هغې په حوالې سره ورته خبره نه ده کړې بلکې دا یې ورته لیکل دي یو اس ایمبیسي اسلام آباد ډو یو نو د ډیټ چې د یو اس ایمبیسي چې کومه دا ریټویټ کړی دی آیا تاته د دې تاریخ معلوم دی؟ که د دې تاریخ موږ خبره وکړو نو د دې کلیریفیکیشن په 11 نومبر 2000 کې د اسلام آباد ایمبیسي ورکړی دی او هغوی په دا رنګ ورکړی دی چې ډیر فالورز چې عزیز فالورزو ایمبیسي اکاونټ چې دی دا چا وداوټ اترایزیشن ان د اترایزیشن نه بغیر دې ته اکسس کړی دی او هغې ویلې چې موږ هېڅ قسمه پولیټیکل میسیجز چې کومه دا انډورس کوو نو خو دا ریچارډ ګرینیل چې کومه ده دا څوک پرېږدي نه چې یو په ده ته لاس واچوي د هغې نه بعد د دغه چې کومه کلیریفیکیشن دی دغه ریټویټ کړی دی او په دې کې ویل دي چې آیا تاسو د سیټینګ چې کومه صدر دی د امریکې تاسو د هغې خلاف داسې دغه کوئ تاسو په هغه باندې چې کومه دی هغه کریټیسایز کوئ د هغه خلاف داسې خبرې کوئ او دا وخت خو هغه صرف او صرف الیکشن بایللی دی بلکې هغه خو سیټینګ چې کومه دی پریزیډنټ دی د امریکې یعنې دا په 6 نومبر خبره ده په نومبر کې د الیکشن بایللی و لکه څرنګه چې اوس بایډن الیکشن بایللی دی خو په جنورۍ کې به د حکومت ته پرېښودو ان د جنورۍ پورې حکومت د هغه په لاس کې و هغه سیټینګ پریزیډنټ و او په هغه وخت کې دا هر څه شوي دي دا د 2000 خبره ده. بیا هغې ویل چې زه د دې خبرې ته بالکل په هېڅ حالات باندې منلو ته تیار نه یم
چې په اسلام آباد کې دننه د امریکې چې کومه امبیسي ده هغه هیک کېدلی شي، د هغوی ټویټر اکاونټ هیک کېدلی شي او داسې هر څه د هغې نه مخې ته راتلی شي. او پاکستان په حوالې سره دا خبر هم راغلی دی چې څومره تجزیه کار دي دا د ډونالډ ټرمپ صاحب په حوالې سره تجزیه کوي یا د هغې د اډمنسټریشن په حوالې سره، نو هغې ته دا خبر ورکړی شوی چې تاسو ډېر زیات محتاط رویه د هغې په حوالې سره اختیار کوئ. ریچارډ چې کومه دی هغوی د عمران خان صاحب چې کومه ټویټ دی په هغې باندې وایي 10 میلیونه فالورز راغلي دي او هغه دا ویل دي چې دا کومه ټویټ ما ورکړی و په دې 10 میلیونه فالورز راغلي دي. دې مطلب دا چې غونډه دنیا دا غواړي چې عمران خان صاحب د څه شی ریلیز کړی شي. اوس راځو شیر افضل مروت صاحب یو خدشې اظهار کړی دی، یقینا موږ هم ډېر کوشش کړی دی او د دې د کنفرم کولو یقینا دا ده چې څرنګه اظهار کړی دی نو د زیاتو خلکو رایه دا ده چې دغه شانته به وي. یعنې په راتلونکو یو څو ګنټو کې عمران خان صاحب ته د 14 کالو سزا اورولی شي او شیر افضل مروت صاحب د دې سره دا هم یو انکشاف کړی دی چې دا صرف او صرف د مذاکراتو ته څه یو دچکه رسول دي. یعنې تاسو اندازه لګولی شئ چې دا مذاکرات د چا په منځ کې دي او دا دچکه دې ته څوک رسول غواړي. خو ګورو ځکه چې مخکې عمران خان صاحب ته کله د 15 کالو یا د 10 کالو سزا اورولی شوه نو هغه په 2مه یا 3مه پیشۍ کې چې کومه ده هغه سزا ختمه شوه او د اسلام آباد د های کورټ نه هغه سزا ختمه شوه. خو دا ځل چې کومه ده په 2مه یا 3مه پیشۍ کې دا نشي ختمېدی او د هغې وجه دا ده چې دا سزا 14 کاله ده او دا 14 کاله چې کومه دا ډېره زیاته ده. نو ګورو چې آیا څه کېږي. د راتلونکي ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.